السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د تیرې ویډیو په امتداد باندې د 11 صنف د ریاضي د 46مې صفحې د تمرین باقی مانده سوالونه چې له 5 نه شروع تر 14 پورې د دې حل وړاندې کوم. په تیره ویډیو کې موږ لومړی، دوهم، دریم او څلورم سوال حل کړل د دې تمرین چې دا عمومي د ټول فصل تمرین د لومړي فصل. په دې ویډیو کې له 5 سوال نه شروع تر 14 سوال پورې دا سوالونه ټولو چې څلور جوابه سوالونه دي د دې یو حل به وړاندې کوو چې دا به د تمرین لومړۍ برخه تشکیل کړي. د تمرین په دوهمه برخه کې بیا څلور جوابه سوالونه نه دي، هغه د حل کولو والا سوالونه دي، هغه به بیا په بلې ویډیو کې زه تاسو ته وړاندې کوم. نو شروع له 5 نمبر سوال نه کوو. هغه په دې ډول ده چې په یو بیضوي کې یا په الیپس کې د محراقي فاصلې واړه او لوی قطرونو رابطه په نښه کړئ. نو لومړی رابطه چې موږ ته راکړې ده هغه یې داسې راکړې ده چې A مربع مساوي کېږي له B مربع منفي E مربع سره، چې E موږ تاسې پیژنو چې عن المرکزیت ده. په داسې حالت کې ګوره E موږ پیژنو چې عن المرکزیت ده، او A چې ده 2A غټ طول ده او 2B وړوکی قطر ده. او په B برخه کې ویلي دي چې A مربع جمع B مربع مساوي کېږي له C مربع سره. په C برخه کې ویلي A مربع مساوي کېږي B مربع جمع E مربع، او همدارنګه په D برخه کې A مربع مساوي کېږي له B مربع جمع C مربع سره. نو د دې لپاره چې دا سوال په صحیح ډول موږ حل کړای شو، موږ بیرته راځو هماغه پخواني د بیضوي شکل ته. هغه ګوره په داسې شکل وو موږ چې کوم لوستی وو په تیرو تمرینونو کې. کله چې دا بیضوي موږ ولرو، په دې بیضوي کې بیا موږ کولی شو چې موږ د ایکس او وای محورونه وټاکو داسې چې دا ایکس شي. نو کله چې ایکس او وای هم وټاکه، دلته موږ ته ګوره دوه نقطې موږ درلودلې د محراقونو په نامه باندې چې فوکای ورته وایي. یوه نقطه دلته وه، یوه نقطه دلته چې دې ته اف ویل کېږي، دلته اف ډاش ویل کېږي. اوس که چیرې موږ د درې خطونو په واسطه باندې داسې یو مثلث په دې کې تشکیل کړو، او دغه فاصلې ته موږ A وویلې، دې ته موږ C وویلې، دې ته موږ B وویلې. نو دلته اوس دا قایم الزاویه مثلث ته، د دې لپاره موږ دلته د پایثاګورس یا فیثاغورس قضیه په نامه باندې چې موږ عین په 9 او 8 صنف کې هم لا ویلې وه، هغه داسې یو رابطه موږ ته راکوي چې دلته به د وتر د اوږدوالي مربع چې هغه A مربع ده، دا به مساوي شي له B مربع جمع C مربع سره. لیکن دغه شکل چې ده موږ په سوالو کې نه لرو، دغه شکل په جوابو کې څلورو جوابو کې، لیکن دا کېدای شي په داسې شکل لیکل شوي وي چې C مربع مساوي کېږي لکه موږ په فصلونو کې چې لیدلي وو په تیرو تمرینونو کې داسې دا لیکل شوی وه چې د B مربع وبخئ د A مربع منفي B مربع په شکل باندې. نو دا هم درسته ده او دا هم درسته ده. اوس به په جوابونو کې یو له دغو دواړو نه موږ پیدا کوو او هغه به موږ د جواب په حیث ټاکو. موږ پیدا کړل چې A مربع د موږ مساوي کېدله له B مربع جمع C مربع سره. دا قسم جواب موږ ګوره په D برخه کې ګورو چې دا درست جواب ده. نو د D برخه د موږ درست ده. اوس راځو 6 نمبر سوال ته. په دې کې غوښتي دي چې په دغه معادله کې چې لیکلي دي y منفي k کل مربع مساوي کېږي له 4p ضرب x منفي h، که چیرې p له 0 نه غټ وي دا پارابولا پورته لوري ته وازه ده، او که چیرې A کې ویلي دي چې دا پارابولا پورته لوري ته وازه ده، یعنې دا داسې شکل لري. دا پارابولا په A برخه کې ویلي دي چې دا پارابولا داسې شکل لري، په B برخه کې ویلي دي چې دا داسې شکل لري، په C برخه کې ویلي چې دا داسې شکل لري، او په D برخه کې ویلي چې دا داسې شکل لري. د دې لپاره چې دا موږ پیدا کړو، ما تاسو سره مخکې هم د پارابولا کوم تمرینونه چې موږ حل کړي وو هغه موږ ویلي وو چې ګوره دغه څو شکلونه دي د پارابولا.
یا به داسې شکل لري چې y منفي k کل مربع مساوي کیږي له 4 p ضرب x منفي h سره، او یا به داسې وي چې x منفي h کل مربع مساوي کیږي له 4 p ضرب y منفي k سره. نو په دا پاسنۍ کې که وګورئ y مربع ده، په لاندنۍ کې x مربع ده. په داسې حالت کې چې وي، په دغه حالت کې چې y مربع وي او x مربع نه وي، دا ښي او چپ طرف ته، او په داسې حالت کې چې x مربع وي پورته یا لاندې، دا پارابولا خوله وازي. اوس په دواړو حالاتو کې که چیرې پی غټه وي له صفر نه، نو دا پارابولا یا پورته او یا ښي طرف ته وازه ده، او همدارنګه که چیرې پی له صفر نه وړه وي بیا یا لاندې او یا چپ طرف ته وازه ده. نو دلته موږ ګورو چې ګوره د پارابول y مربع ده او p موږ ته راکړل شوې ده چې غټه ده. نو چې y کله چې مربع وي په داسې حالت کې ښي یا چپ طرف ته وازوي، خو که چیرې p له صفر نه غټه وي نو بیا باید ښي طرف ته وازوي. نو په داسې حالت کې د موږ د سی جواب درست جواب ده. وم سوال کې داسې ویلي دي چې هر کله چې دغه پارابولا ولرو چې هغه د x مربع x جمع یو کل مربع مساوي کیږي له 8y ضرب y منفي 2 سره، د محراق مختصات عبارت دي له چی شي نه. د محراق مختصات څنګه پیدا کیږي؟ ګوره که چیرې موږ داسې یو فرموله ولرو، په دې کې لومړی متوجه کیږو چې د x جمع یو کل مربع دا شکل داسې ده لکه د x منفي h کل مربع مساوي کیږي له 4 p ضرب y منفي k سره. نو په داسې حالت کې موږ د محراق مختصات لرو چې په داسې ډول دي. اوس h زموږ په هغه حالت کې څه شی ده، او k زموږ په هغه حالت کې څه شی ده، او p زموږ په هغه حالت کې څه شی ده. دا به ټول موږ له همغې معادلې نه پیدا کوو. h زموږ ګوره معلوم ده چې منفي یو کیږي ځکه x سره یو جمع شوی ده، نو منفي منفي یو باید مثبت یو راکړي. h زموږ منفي یو شو، p زموږ 8 مساوي کیږي له 4 p سره، نو ګوره h زموږ منفي یو شو، 8 زموږ 4 p کیږي، نو د دې لپاره p باید مساوي سي له 2 سره، او همدارنګه بل پکار دی k زمونږ پکار ده، غلط سلام k زمونږ پکار زمونږ په دې کې څه شی ده، k زمونږ 2 ده، k مساوي کیږي له 2 سره. نو f فرمولا کې که ولیکو چې دا مساوي کیږي له h کاما k جمع p سره کنه، نو موږ ته به f لاسته راشي چې f بشي منفي یو کاما که 2 ده، 2 جمع 2 4 کیږي، نو منفي یو کاما 4 به زموږ اصلي جواب شي. نو دا جواب زموږ بی درست جواب ده. په اتم سوال کې داسې ویلي دي چې د دغه پارابولا چې هغه y مساوي کیږي له x مربع ګراف په نسبت په کوم محور تناظر ده. ګوره د تناظر محور څه شی دی پارابولا؟ په داسې حالت کې چې موږ یو پارابولا ولرو، دا y مساوي کیږي له x مربع سره، دا داسې یو پارابولا ده. وبخښئ زه دا بل رنګ باندې درته ولیکم چې داسې یو پارابولا ده لکه په دا شنه رنګ باندې مې چې رسم کړله. نو ګوره د پارابولا محور د تناظر هغه محور ده کومه چې د پارابولا فکس په 2 برخو تقسیموي په اوږدوالي باندې. نو دغه محور د تناظر د خپله دا y د دې پارابولا د محور د تناظر ده. نو په دې کې جواب د موږ درست
لومړی اختیار ده چې هغه د A آپشن ده. A زموږ درست جواب ده. په نهم سوال کې ویلي دي په دې څلور جوابونو کې کوم یو د هایپربولا عن المرکزیت په څیر دی. ګوره د هایپربولا عن المرکزیت په څه ډول وو؟ موږ پیدا کړی وو چې د هایپربولا عن المرکزیت چې هغه ای ده، ای مساوي کیږي له جذر دی یو جمع ای پر بی و که بی پر ای و کل مربع. و بی پر ای کل مربع. ای کل مربع. اوس تاسو که چیرې دې عادت ته نظر شئ، ګوره دغه بی او ای خو یو هم صفر کېدای نشي. نو دا بی پر ای چې هر څومره یا وړکی وي یا غټ عدد وي، مقصد مثبت عدد ده ځکه مربع شوی ده. نو له یو خپله د یو جذر خو مثبت منفي یو کیږي که نه؟ نو که چیرې یو مثبت عدد په یو باندې ور اضافه سي، نو ای حتما له یو نه غټ عدد راوځي. نو د دې لپاره زموږ جواب باید د سی جواب درست وي په دې کې. په بل سوال کې داسې ویلي دي چې د دغه الیپس د اوږد قطر موقعیت چې هغه الیپس په داسې ډول ورکړل شوی دی چې ایکس مربع پر 4 جمع وای مربع مساوي کیږي له یو سره عبارت دی له د وای په محور باندې. یعنې موقعیت د اوږد قطر د دې په وای د وای په محور باندې ده، که د ایکس په محور باندې ده، او که د ایکس له محور سره موازي ده، او که د وای له محور سره موازي ده. ګوره څه ته متوجه کیږو؟ دلته معیاري شکل ته موږ متوجه کیږو چې که چیرې دا معادله موږ په داسې شکل هم لیکلی سو چې ایکس مربع پر 2 مربع جمع وای مربع پر 1 مربع مساوي کیږي له 1 سره، چې دا داسې شکل لري چې ایکس مربع پر ا مربع جمع وای مربع پر بی مربع مساوي کیږي له 1 سره. اوس ګوره موږ ویلي وو چې که چیرې ا له بی نه غټ وي، بیا دا بیضوي پرته بیضوي ده، داسې بیضوي ده د ایکس او وای په محور باندې، ایکس او وای په محور باندې. او که چیرې ا له بی نه وړه وي، وبښئ، که چیرې ا له بی نه وړه وي، بیا دا داسې ولاړه بیضوي ده د ایکس او وای په محور باندې. نو په داسې صورت کې د دې بیضوي رأسا په مبدأ د کمیاتو کې ده. نو د دې لپاره ا چون 2 له 1 نه غټ دي، د دې لپاره دا داسې پرته بیضوي ده. نو د ایکس په محور باندې د دې اوږد قطر د ایکس په محور باندې موقعیت لري. نو ځکه بی درست جواب ده زمونږ. او همدارنګه په 11 سوال کې ویلي دي په یوه مستوي کې هغه هندسي نقطې چې له یوې ثابتې نقطې نه مساوي فاصلې ولري د کوم هندسي شکل رامنځته کوي. په ا برخه کې کره، په بی برخه کې دایره، په سی برخه کې پارابولا، په ډي برخه کې الیپس. ګوره متوجه کیږو یوه نقطه لرو په یوه مستوي کې، راځي دومره فاصله دلته تر انتخاب کو. اوس بله کومه نقطه ده چې له همدغې نقطې نه هم دومره فاصله لري. مثال په دې موقعیت کې که چیرې لاړ شو دا نقطه به شي، که چیرې په دې موقعیت کې لاړ شو دا نقطه به شي، که چیرې په دې موقعیت کې لاړ شو دا نقطه به شي. نو که چیرې دغه ټولې لایتناهي ډېرې نقطې همداسې پیدا کړو څنګ په څنګ چې هغه له دې یوې ثابتې نقطې نه مساوي فاصله ولري، دې ته به سی ووایو. نو موږ ته به د څه شي شکل لاسته راشي؟ د یوې دایرې شکل به راسي. کره ځکه نشي کېدلی چې کره که چیرې ولرو، ګوره کره به داسې شکل ولري. کره بیا په یوه مستوي باندې نشي راتللی. په دې سوال کې لیکلی دي چې په یوه مستوي کې هغه هندسي نقطې. نو په یوه مستوي کې کوم شکل چې منځته راتللی شي چې هغه له یوې ثابتې نقطې نه مساوي فاصلې ولري، هغه صرف او صرف دایره ده. نو د دې لپاره د بی برخه زموږ درست جواب ده. په 12 سوال کې داسې ویلي دي چې د دغه پارابولا د رأس مختصات عبارت دي له
چې پارابولا دی وای مربع مساوي کیږي له منفي 4 ضرب x جمع 2 سره. منګه ګوره داسې شکل دا داسې عمومي شکل ته راړولی سو لکه چې وای منفي k مساوي کیږي له 4 p ضرب x منفي h سره. نو په داسې صورت کې s ته مونږ رأس وایو s به همیشه مختصات لري h او k. نو اوس مونږ تاسې باید h او k معلوم کو. دغه خپله دغه معادله دلته څه رقم لیکلی سو؟ دا په داسې شکل هم لیکلی سو لکه y منفي 0 کل مربع مساوي کیږي له 4 ضرب منفي 1 ضرب x منفي 2 کل او x منفي 2. نو اوس ګوره که چیرې متوجه سو h او k مونږ ډېر اسانه لیدلی سو. h زمونږ منفي 2 ده او k زمونږ 0 ده. نو د دې لپاره s په دغه پارابولا کې د مونږ چې هغه د رأس مختصات دي هغه h چې منفي 2 ده او k چې 0 ده. نو منفي 2 او 0 هر جواب چې مونږ ته راکړي وو هماغه زمونږ درست جواب ده. منفي 2 او 0 ګوره مونږ ګورو چې په d برخه کې ورکړل شوي دي. نو دا زمونږ درست جواب ده. اوس په 14 سوال کې داسې وایي چې دغه معادله په کومو مخروطي مقاطع پورې اړه لري چې هغه داسې معادله ده 4x مربع جمع 4x مربع جمع 4y مربع جمع 8y جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. دا ګوره مونږه سټانډرډ حالت ته اړولی شو یا معیاري حالت ته اړولی شو. یو شي ته باید مونږه متوجه اوسیږو چې y مربع هم لرو او y هم لرو خو له x سره بل x ټرم نه لرو. نو مونږه دغه که چیرې غواړو سټانډرډ حالت ته یې واړو لومړی کار چې کوو داسې لیکو چې 2y کل مربع جمع 2 ضرب 2y ضرب 2 ضرب 2 4y راکوي. نو موږ چې 8y کو بیا یې ورې باید په 2 کې ضرب کو کنه. بیا جمع 2 مربع منفي 2 مربع ځکه دغه 2 موږ پکې ضرب کړي دي. نو دا د موږ دا د بیټا هغه راکوي ټرم. نو موږ 2 مربع ورسره جمع کوو او 2 مربع بیرته تفریق کوو تر څو په دې معادله کې تغییر را نشي. بیا جمع 4x مربع جمع 3 مساوي کیږي له 0 سره. اوس که چیرې متوجه شو دا په داسې شکل لیکلی سو 2y جمع 2 کل مربع بیا جمع 2x کل مربع. بیا دلته ګوره مونږه دغه منفي 2 مربع چې کیږي دا خپله منفي 4 کیږي منفي 4 جمع 3 منفي 1 کیږي. نو منفي 1 چې بلې خواته واړو دا به شي مثبت 1. اوس مونږه متوجه کیږو چې دواړه خواوې د دې معادلې ګوره مونږه داسې یو شکل ورکولی شو چې له دې نه هم 2 وباسو بیرون له دې نه هم 2 وباسو بیرون. نو داسې لیکلی شو چې 4 ضرب y جمع 2 کل مربع جمع 4 ضرب x مربع مساوي کیږي له 1 سره. اوس مونږه دا د ګوره د شکل ته که چیرې متوجه شو مونږه دې کې دا د بیضوي د معادلې شکل لري ځکه چې x هم پکې مربع ده y هم پکې مربع ده ښي طرف ته مونږه 1 لرو. نو د دې لپاره نور وړاندې تګ ته ضرورت نشته صرف دغه لیدل پکار دي چې دا د یوې بیضوي معادله ده ځکه دا داسې شکل لري لکه x مربع جمع پر a مربع جمع y مربع پر b مربع مساوي کیږي له 1 سره. نو دا دریم سوال شو دا 14 سوال شو د لومړي فصل د عمومي تمرین د اولې برخې د سوالونو نه چې 4 جوابه سوالونه دي یا 4 جوابه سوالونه دي.
په دویمه برخه کې راتلونکي ویډیو کې به هغه سوالونه درته حل کوم چې حل ته ضرورت لري او هغه کې 4 جوابونه نه وي ورکړي. نو که چیرې تر اخره مو دا ویډیو لیدلی وي له ملتیا نه مو ډیره مننه. هیر مو نشي چې زما چینل ته سبسکرپشن وکړئ تر څو له آینده ویډیو نه خبر شئ او د فیسبوک پاڼه د ماتماتکس ان پښتو په نامه دغه په نامه باندې فیسبوک پاڼه ده، هغه مو هم هیره نشي چې لایک یې کړئ تر څو له راتلونکو ویډیو نه باخبره پاتې شئ. ډیره مننه.